سلامونه ملګرو، بیا هم مبارک ټولو ته چې افغانستان بهترین پرفارم شو کو هم بیټینګ کې هم بالینګ کې هم فیلډینګ کې، خاص کر د افغانستان کوچز چې کوم د افغانستان سره ډېر عزت او خواري کوي. خو افغانستان نن هغه ټیم وو، هغه ټیم سره مقابله وکړه او هغه ټیم نن وو چې په ورلډ کپ کې په 2020 ورلډ کپ کې استرالیا ټیم میچ نه بللې. افغانستان استرالیا ټیم مکمل په جواب کو مکمل هغه چې د افغان سره مخ شو او یو ډېر عجیبه غونډه کې ماتې استرالیا ته ورکړله، ځکه چې ګټلې میچ افغانستان د استرالیا نه راواړو. که موږ تاسو وګورو نو تقریبا 48 بلونه او 15 سکور پاتې و، میکسول ولاړو په هغه ټیم کې، استرالیا 4-15 وکړو. مطلب چې استرالیا میچ ګټلی و په هغه ټیم باندې، وین فیصدي د هغې ښه وه. خو کم سره هم چې راشد خان ان کمپنی د بالینګ استعمال کو، سره هم چې مطلب ګلبدین نایب بالینګ وکړو، سره هم چې افغانستان بالکل نن په استرالیا باندې مطلب تاریخ جوړ کړو. تاریخ یې په جوړ کړو، داسې تاریخ یې په جوړ کړو چې افغانستان سره استرالیا میچونه نه کول، د افغانستان نه به انکار کوو، او افغانستان چې نن استرالیا ته ماتې ورکړله، یو قسم تاریخ یې په جوړ کړو په افغانستان په استرالیا باندې. یقینا چې استرالیا سره او د میکسویل سره همدغه شان کار کول پکار و، لکه څنګه چې افغانستان نن د دغه دواړو سره وکړه، هم د استرالیا ټیم سره او هم د میکسویل سره. میکسویل ټولې خنداګانې، ټول تکبر او غرور په مات شو. د میکسویل دا خیال و چې راځه به د هغه ورلډ کپ په شان، مطلب سره کوم چې ورلډ کپ کې زه سیټ شوم نو هماغه شان به زه سیټ شم او زه به مطلب 10-12 اوور کې میچ وګټم. دا منګی هر ورځ نه ماتېږي، منګی چې دی ګودر ته ځي بېرته کور ته راځي، خو یو ورځ خامخا منګی هم ماتېږي. نن هغه استرالیا ماته شوله، هغه استرالیا ماته شو چې کوم استرالیا نه ماتېدله مثل د خبرې افغانستان سره، او افغانستان هغه نه شو ماتولی، هغه استرالیا نن ماته شوله، هغه استرالیا نه افغانستان نن میچ وګټو. په غټ ورلډ کپ کې چې افغانستان کم ټیمونه والي او کم ټیمونه افغانستان میچونه ګټلي وو، نو په هغې کې استرالیا پاتې وه. استرالیا په دې ورلډ کپ کې ماته کړله. نو بهترین پرفارم شو ټول افغانستان کرکټ ټیم، ټول افغانستان بالرانو، خاص کر د افغانستان فیلډینګ چې نن څومره تعریف وکړو موږ که نه، خاص کر نور احمد دا کیچ، دا میکسول دا کیچ یې واخیستو که نه، اوف 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 ډېره مزه یې وکړله. نو یقینا چې افغانستان بهترین پرفارم شو نن. نو نیکسټ میچ د افغانستان د بنګلادیش سره د هغې دپاره هم دعاګانې وکړئ. نن افغانستان تاریخ رقم کو، تاریخ یې جوړ کړو په استرالیا ټیم باندې چې 149 د استرالیا د دې بیټینګ په خلاف باندې ډېر کم هدف و، چې افغانستان چې کوم هدف ورکړی و استرالیا د کوم بیټینګ چې موږ ګورو که نه، او میچ یې په دې ورلډ کپ کې نه دی بللی، مسلسل په مطلب جیت سره روان دي، په ګټې سره روان دي. هغه د غرور والا استرالیا افغانستان نن ماته کړله. افغانستان په تاریخ جوړ کړه، افغانستان په تاریخ رقم کړو. نو بیا هم ټول افغانستان ملت ته دي، ټول افغانستان کرکټ مینوالو ته دي ډېرې مبارک یو. د بهترینه ورځ د زموږ دپاره یو بهترینه د خوشحالۍ ورځ د افغانستان د کرکټ مینوالو دپاره، د افغانستان د ټیم دپاره، د افغانستان د کرکټ فینس دپاره، د افغانستان د ټول ملت دپاره بهترینه او خوشحالۍ ورځ ده. نو خوندونه واخلئ، انجوای کړئ دغه ورځ، لکه څنګه چې په تېر ورلډ کپ کې افغانستان ټیم مسلسل 4 ګټې راوړلې، دغسې هم په دې ورلډ کپ کې هم نیوزیلینډ افغانستان ټیم مات کړو، ورپسې دویم سخت ټیم چې و هغه استرالیا وه. نو بیا هم ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، او د ګلبدین نایب او د نویم الحق او د راشد خان او د خاص کر نور احمد چې کوم کیچ اخیستی دی دغه هلکانو دپاره، او په کمنټ کې افغانستان زنده باد ولیکئ. یقینا چې هلکانو بهترین پرفارم شو، کوم دغه شان پرفارم په راتلونکي میچ کې د بنګلادیش سره چې کوم دی هغې کې انشاءالله غواړو چې دغه شان پرفارم وکړي، افغانستان سیمي فاینل ته کوالیفای شي. دعاګانو باندې به کار کېږي، کومې دعاګانې چې مې کړې وي هغه قبول شولې، او بس شکر الحمدلله افغانستان استرالیا ته ماتې ورکړه. او بس ګرځئ مزې کوئ، د ویډیو کتلو زیاته مننه. د الله په امان.